قدرمنو اوریدونکو سلامونه، احترامات او پوښتنه مینه. د اهونه خپرونه ده او په دې خپرونه کې یو ځل بیا عطاخان شینواری حاضر شوی یم. قدرمنو اوریدونکو، د اهونه خپرونه لکه د نوم نه چې معلومیږي، زه نن په دفتر کې وم او د شینا سره اړیکه وشوه، ویل زه در روان یم او یو بابا را سره دی. زه په دې حالت کې یم چې هیڅ معلومات هم نه لرم، خو بابا راغلی دی، دفتر کې یو، نه پوهېږم چې کومه موضوع ده، خو صرف همدومره یادونه راته شوې ده چې د اهونه خپرونې دپاره نن د دې بابا غږ واخله. بابا به خپلې خبرې هم را سره کوي، خو د هغې نه مخکې زه صرف همدومره ویم چې دغه خپرونه چې مونږ کوو او زمونږ هدف هم دی، زمونږ په هغه خلکو باندې چې د وسه یې څه پوره وي، تر څو مونږ هغه خلکو، نادارو خلکو، فقیرو خلکو، دردېدلو خلکو ته ورسوو چې هغه په رښتینې معنا حقدار دي. بابا نوم دې واخته د کوم ځای؟ لارپورې د ولسوالۍ کریړي کې مې کور دی. نوم مې دی اول سید. څو بچیان لرې؟ مالګه خدای 3 جینکۍ دي. دا مې مشر دی، خواږه دا مې مشر دی. او خدای تعالی غریب یم، نن شپږمه اوومه ورځ ده چې زما بچیان د اولګې پړه شو، او زه ډېر د خدای تعالی فقیر یم، وس مې نشته، د یوې خبرې مې وس نشته، سبی مې چا هم نه ده ستلی، بیخي لیلا هم راوتی یم، بچیان مې دقه شان ناست دي. اوس به زه ورشم، دغه 300-400 مې ګټلي دي، دې باندې به والا اوس زوړه والم. زه ډېر د خدای تعالی مسکین یم، فقیر یم، عاجز یم، کور مې خپل لوی شته، پردی مې نه کې خلاص یم، امسه یم، دقه مې واړه بچي دي او ناست یم. زه ډېر فقیر یم، تاسو ما سره ډېره مرسته وکئ، ما بېګا هم نه ده خوړلې، او ډېر فقیر یم، عاجز یم، واړه یتیمان بچي راته پاتې دي، ښځه مې مړه ده، په الوات کې مړه ده، او ډېر سکیم یم. ستاسو ډېره مننه. دا وخت کې اسیدین دا حالت دی چې انسان بیخي هغه د شکنجې په حالت کې دی، او دا شکنجه داسې شکنجه نه ده چې په رسۍ باندې شي، دا د غربت شکنجه ده، او دا د هغه اولادونو د زګیرو شکنجه ده چې نارې خېټې په شپو او په شواروزونو باندې تیروي. بابا د درد نه ډک ژوند لري. قدرمنو، د اول سید بابا بچی هم شته دی، ښځې هم نشته دی، د غربت سختې نیولې دی. که کوم ملګری هم موږ سره د دې بابا د غربت نه د خلاصون دپاره لاس راکوي، موږ یې خدمت کوو. بابا ټلیفون شی لرې؟ ولې لرم، خپله شمېره شته در سره؟ دا واله تېز دی چې دغه که زه پرې نه پوهېږم، زما لمبر را واړوه. بابا خپله پټي یا بل یو الله او یو زه، بس هېڅ نه مې پلار شته، نه مې مور شته. پلار مې بل واده کړی، پلار مې په دې اختر کې وفات شو.
اوس زه د خویندو لاس ته ناست یم خویندې را باندې ظلمونه کوي وښې مې تکۍ مې بچه مې وایي زخمونه را باندې تېرېږي زما په زخمونو مالګې جوړوي زما دوه بچې په پاکستان کې پاتې دي زه ډېر مجبور یم چې زه لاړ شم او خپل بچي راولم زه ډېر مجبور یم د روپو نغه یم تذکیره مې شته پاسپورټ نه لرم وس مې نه کېږي پاسپورټ مې وس نه کېږي چې زه جوړ کړم زما دننه یو الله خبر دی زما دوه بچې په پاکستان کې پراته دي زه ډېر زرګیر یم مړه مې سوری سوری وینې ته څاڅي غلبېل غلبېل دی نور مې د خدای پاکه الله مې دې هر څه واړي الله دې د زړه صبر درکړي بابا مخکې دې څه کسب و مخکې مې دا ډریوري کوله ډریور یم څه شی چلولی لړکو چلوم ډاکسن چلوم سوزکۍ چلوم دا چلوم خو بس مجبور یم اوس وخت کې ګیرې نو یو ټیم به داسې و چې بابا به ښه پیسې لاسته راوړي ښه پیسې مې ګټلې ښه هر څه مې کول تقریبا 3000 4000 15000 روپۍ ورځ به مې پیدا کوله بچې مې وفات شو زه اوس در پدیره شوم بچې مې خوار شو د پردو کوڅو کې مې لوی کړل یو ماشومه د شیدو ماشومه مې په دل کده را سره ویبینې په خپله مې وینې خدای دې خیر درکړي قدرمنو او نوم یې دی امنا بیبي بیبي امنا ده یوه مروه ده یوه زینب ده د ټول واړه پاتې دوه مې دلته دي د شیدو ده او دوه مشران یې هلته دي پاکستان کې دي خو اوس مې دي چې زه پور وځم او زه یې راولم قدرمنو ډېره سخته شیبه ده ډېره سخته شیبه ده او خدای دې په ټولو خلکو باندې رحم وکړي خصوصا په بابا باندې بابا د سختي سره مخ دی او زمونږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري هغه لاسنیوي ته چې رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته امر پې کړی دی او واقعیت دا دی چې دغه خلک چې د غربت او د سختیو سره مخ دي دا د خدای په امتحان کې راګیر دي خو دا امتحان یوازې په دوی نه دی دا امتحان د دې دپاره دی چې مونږ او تاسو غوندې خلک یا هغه وزداره خلک چې په وسې برابره وي او دغه ټولنه کې دغسې خلک ګوري چې د کسب کمال خلک هم دي او موږ ورسره د لاسنیوي یا د دوی ته د لاس د ورکړې هغه کوم وس یا مطلب اقدام نه کوو په کار دا ده چې د دې خلکو لاسنیوي وکړو اول سید بابا د کمال خاوند هم د موټر هم چلولی شي او همدارنګه نور کارونه د دس مزدوري هم کولی شي نانوایي هم کولی او نانبهي هم کولی شم نانپز یم خو په قسمت مې نشته مزدوري خواري نشته که چېرته څوک داسې زمینه سازي وکړي چې تاله موټر په دنده باندې او یا هم نانوایي در وظیفه چې دا موټر یې راکړه لا ښه ده زما د بچو به پکې څه نه ماپه کېږي زه به یې چلوم هغه له به هم ورکوم ځان له به هم کوم چې صحیح د قرآن په زیره به یې راکړي چې ته پوه شه او خدای پوه شه زه اصل له طبیب یم لکه داسې طبیب یم چې زما دې لاسو کې دوا ده نمسیری شي نوم شي باد شي دا هم د موم خو یاره چې څوک پې عمله کوي زه د الله نه غواړم 5 وخته خپل مونځ اودس کوم ماښام راپاڅم 2 بجې راپاڅم ساجد مونځ کوم الله ته مې بس سجده یم هر وخت په سجده یم بس دې د الله نه غواړم د انسان نه نه غواړم زه نن مجبور وم چې زما بچي بېګا ډوډۍ نه ده خوړلې سبۍ چای نه ده څښلې زه لارې کلمو باندې اوس یم راوتی زما بچي به اوس ناست دي ما ته به یې خوله نیولې چې پلار به مې راشي ما له به رزق راوړي د دې اوبو کولر مې نشته د دې
چې زه پکې اوبه واچوم دومره الله فقیر یم عجز یم هېڅ وس مې نشته خو ستاسو دا ډېره مهرباني چې تاسو ما سره دا مرسته وکئ نو زه به تاسو ته چې هغه رزق زه خورم زه به تاسو ته دواګانې کوم او بیا دا خبره ده چې زما بچي په پاکستان کې ګیر دي زه مجبور یم زما وس نه کېږي چې زه یې راولم ما سره لږه مرسته وکړئ چې زه د خپل بچي راواړم او د خپل خاوره باندې مړ شم مړ نه یم وطنوالۍ او هغه د حب الوطن هغه مینه محبت دغه تم وایي زه دغه شمېره هم تاسو ته ویم ما کوشش وکړي چې دا شمېره څوک غواړي چې د بابا سره مستقیما مرسته وکړي 0 د هوډ په فیسبوک پاڼه باندې هم دغه ویډیو خپریږي او سکرین باندې به تاسو دا نمبر هم ګورئ د بابا دغه شمېره ده دغه موبایل دی څوک مرسته کوي زه یې شمېره بیا هم وایم 0 د ولسید بابا دغه شمېره ده د کمال سړی دی او لا تعداده نور کارونه یې هم زده لاس کې هم شفا لري او دم دوا هم کولی شي نو د دغه سړي لاسنیوی وکئ او د دې سړي سره هغه کومه انساني مرسته چې هغه د دې نه مه سپموئ بابا د کمال نه ډک سړی دی خو اوس خدای په یو امتحان کې ګیر کړی او دا امتحان به هم د دې په خاطري چې موږ پې معلوم کړي بابا کلی ګاونډ کې چا مرسته کړې در سره یا څوک چا ما سره نه ده کړې یو الله بس نور هېچا ما سره نه ده کړې بله ورځ ولسوالۍ له ورغلم لالپور ولسوالۍ له ورغلم زما بچي د اولګې مړه شو ما له څه چل وکړه وایي زه څه وکړم بیا کاټ راکړه وایي نشته نو بیا زه څه وکړم سوال به کوم وایي کوه که نه سوال کوه وایي په دې لارپوره کې ګرځه او کوئ نو ما ته ځان ډېر بد ښکاري زه نن مجبوره شوم چې مجبوره شوم زما بچي نن بېګا ډوډۍ نه ده خوړلې زما دړله یو الله خبر و چې زه د مجبوري نه راووتم ما سوال شروع کړ ما دا 200 روپۍ ګټلي دي زه به اوس دا والم او دې بچو له انشاءالله چې ودرېږي هم خلک هم داسې اخلاص نه کوي نه ورکوي هغې کې هم درته کنځل وکړي وایي ځه مړه چک جوړ سړی او د هغه به زما د الله به نې خبر چې په ده باندې به څه حالات تېرېږي د ده په کور کې به صحیح د ده په بچو باندې به صحیح د ده به جامه نه بیزار به نه دا زما دی دا زما د بچیال دی دا وګوره دا زما د بچیال دی د دې نه خو نور نه ورسختي بس الله هم درز والي الله پیدا کړو موږ الله ته بس جاړو الله پیدا کړو او رزق به الله راکوي بابا موږ خو دا ستا شمېره بیا هم وویله او د دغه خپرونې یا مطلب د دغه ویډیو د لارې به موږ انشاءالله چې کوشش دا وکړو چې ستا دغه غږ هغه خلک واوري چې مرسته زکات صدقه خیرات یا انساني هغه همدردۍ د مخې چې په تا اوښکو باندې زړه سوځېدلی انشاءالله لاس به درکوي درته او زه امیدوار یم چې ستا په ژوند کې به انشاءالله خدای یو بدلون راولي دغه ادرس چا درکړه د دې راډیو دلته څنګه راغلی دا زه د غني خیلو بازار کې ګرځېدم دې شینا له رالم شینا ته مې دا خبره وکړه چې وروره زه بېوسته یم وړل کور کې نه لرم ده ما ته دا خبره وکړي چې رادو کې دغه کولی شي او کولی شم ده زه راوستم دلته یې راوستم ما دا ویډیو وکړله او بله ماما مخکې دې مطلب پاکستان کې دې وخت تېر کړی او پاکستان کې مې ډریوري زده کړې ده هملته دې ډریور هملته ډریور وم لامبۍ مې دلته و په دور بابا په ورسوالۍ اوس دور بابا ختم شو دوکانونه لاړل روزګار ختم اوس را باندې څوک نه کوي سپین ږیری یم وایي تا باندې موږ غوسه کوو موږ ته ځان بد ښکاري چې سپین ږیری
اوس راله څوک کار نه راکوي او ډریور یم بس ګیلا ډریور یم په لاسو کې مې شپه شته او بس دغه مې وس دی چې بس نور غریب یم او وس مې نه کېږي د یوې خبرې م راباندې دغه ګرځم دغه نن راوتی یم او دغه سوال دګا کوم او دغه خپلو بچو له بیا نن ویسم او نن به ورته کېدم او وبې خوري ما خو بار بار ذکر وکړو چې دا ټولنه ډیره غریبه ده خو بیا داسې خلک هم شته دی چې ښه د کسب او د هنر او د کمال نه ډک خلک دي د هغوی دپاره لږ لاسنیوی د دې باعث کیږي چې یوه 5 کسیزه 10 کسیزه کورنۍ د فقر غربت نه وژغوري په خپلو مټو باندې خو یوازینی هغه څه چې دوی ته امکانات برابرول دي نو د اولسید بابا سره هم لږ لاسنیوی پکار دی چې تر څو دته یو وړوکی شان کاروبار هم جوړ شي نو دا باهمته دی بې همته نه دی زه امیدوار یم چې زموږ قدرمند خلک به د دې اولسید بابا سره لاسنیوی کوي که څوک دلته زموږ د ادارې سره زموږ د ادارې په رابطه باندې هم مرسته کولی شي همدارنګه یې دغه شمېره یو ځل بیا هم ویم 0200983 دا د اولسید بابا شمېره ده او تاسو کولی شئ مستقیما د بابا سره اړیکه ونیسئ او که ضرورت می ډریور ته که ضرورت می نانپاس ته که ضرورت می یو بل کار که چېرته تاسو لرئ نو بابا باهمته سړی دی او انشاءالله امیدوار یم چې ستاسو به کار تر وشي خیر دی د نورو په نسبت یو 100 کلداري یا 100 افغانۍ کمې ورکوي خو د دې بابا لاسنیوی وکوي بابا خلکو نه څه غواړي راډیو ستا اوس په خدمت کې دا ستا غږ بالکل زما ټول بچي دي او زه هر څه غواړم زما بچي دي او الله پاک دې آباد لري او خدای دې خوشحال لري او خالق دې د بچو د غم وساتي او خالق دې یو پرده وساتي او خالق دې نه بدرنګوي بس زما دغه و بس دغه ما وکړله او چې څوک ما سره مرسته کوي هغه دې خدای د ښې ورځې خاوند درکړي او بس نوره مې څه نشته دی نو نور به زه څه ووایم د الله په تورو نن راوتی یم به دغه بچو له راوتی یم نه ماپه والا پیدا کړم او نن یې بېګاله یې وخوري زما بېګاله هم نشته دی ستا سره هم څه نشته دی بابا او موږ هم نور د الفاظو د کمی سره مخ یو د هوډ راډیو قدرمنو اورېدونکو د غریبۍ او د فقیرۍ په دې روانه څپه کې اولسید بابا چې د همت او جرأت سړی دی او دا هم په دې خاطر چې د بچو د لوږې لیونۍ او ظالمې څپې چې د ده په خېټو او د ده د بچو په خېټو کې وکارې وهي همغه مجبوره کړی دی او د سترګو اوښکې توی کوي دا داسې وړه خبره نه ده دا غم دی دا سختي دی خدای پرې چا نه راولي قدرمنو دا وه د آهونه خپرونه بیا هم یادونه کوو که د اولسید بابا سره څوک مرسته کول غواړي خیر دی من چارک میوه بوره وړه چې هر څه تم ضرورتي رسول به یې زمونږ کاري او مرسته کول ستاسو کار یا هم که د بابا سره تاسو مستقیما اړیکه نیسئ شمېره یې موږ ویلیم ده همغه شمېره باندې ورسره زنګ ووهئ او بابا ته ځان ورسوئ لاسنیوی ورته وکئ نو خدای مو روغ و جوړ لره بابا خدای دې آباد لره او خدای دې چارې وکړي امین د تاسو سره او الله دې مه بدرنګوه خالق دې خوشحاله که خدای پاک دې یو پرده وساته بچیا او دشمن دې خدای غرق او تباه کړه د بیا حاضرېدو پورې خپل کوربه عطا خان شینواري ته اجازت ورکړئ د الله پاک